السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټکنالوژي. زه غواړم چې تاسو د موبایل د یو داسې یو ښکلي سیټنګ نه خبر کړم. کو څوک تاسو ته په میسنجر کې اس ام اس وکړي یا درته په واتساپ کې وکړي او تاسو په خپل موبایل کې هغه اس ام اس وګورئ، نو ډایرکټ هغه کس ته په خپل موبایل کې دغه معلومات کیږي چې یعنې پلانکي کس زما اس ام اس وکړو. نو که تاسو غواړئ چې یو داسې سیټنګ په خپل موبایل کې وکړئ چې بیا تاسو د خلکو اس ام اس په خپلو موبایلونو کې وګورئ او هغوی ته په خپل موبایل کې هیڅ معلومات ونه شي، نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته راورسیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، لاړ به شئ پلی سټور ته، په خپل موبایل کې به پلی سټور کولاو کړئ او دغلته به تاسو سرچ کړئ ډایرکټ چیټ. چې کله مو دغلته ډایرکټ چیټ ولیکو نو تاسو بیا دا سرچ کړئ او دغه ډایرکټ چیټ کم اپلیکیشن چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه به تاسو بیا په خپل موبایل کې انسټایل کړئ. نو تاسو ګورئ چې 8.15 MB اپلیکیشن دی، یعنې ډېر زیات کم سایز یې هم دی او 1 ملیون پلس خلکو دا ډاونلوډ کړی دی، دومره زیاتو خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو خامخا ډېر ښه اپلیکیشن دی، ښه کار کوي. نو بیا به تاسو دغه کولاو کوئ، دغه به تاسو اوپن کوئ. چې کله تاسو دغه کولاو کو نو دا تاسو ته په اول ځل باندې داسې په سکرین راځي، تاسو به دغه اول نمبر آپشن باندې کلیک وکړئ او تاسو به دا الاو کوئ. نو الاو فارمیشن به تاسو کلیک کوئ، دې نه بیا تاسو بیک شئ، دوباره به تاسو دغه دویم نمبر آپشن باندې کلیک وکړئ او دغه به کولاو کوئ. نو تاسو به دغه ډایرکټ چیټ باندې کلیک وکړئ او دغه به هم تاسو الاو کوئ. نو تاسو به دې نه بیا بیک شئ او دغه ګیټ سټارټډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو په دغه بټن باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو څو آپشنز راشي مخې ته، نو تاسو به دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو اوس تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن نه استفاده وکړئ. نو زه راځم بیا کېږم تاسو ته یو 2 آیډیا نه ښیم، د یوې آیډي نه اس ام اس کوم د بلې ته، نو تاسو به هلته وګورئ چې په دغه بلې آیډۍ کې به هېڅ معلومات بیا نه کېږي چې یعنې د کس زموږ اس ام اس وکتو او که نو تاسو ګورئ زه دغه اولنۍ نمبر آیډي چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه میسنجر دغه زه کلیک کوم، په دغه باندې زه یو اس ام اس سینډ کوم د بلې آیډۍ ته او بیا هلته په هغه ډایرکټ چیټ کې دغه اس ام اس زه ګورم. نو تاسو به وګورئ چې د بلې آیډۍ کې به هېڅ معلومات نه کېږي. نو دغه آیډي ما کولا وکړه، دلته زه یو اس ام اس لیکم او د بلې آیډۍ ته یې ور سینډ کوم. نو زه لیکم های او دغه سینډ کوم د بلې آیډۍ ته. نو تاسو ګورئ چې ما اس ام اس ولیکو او دغه مې سینډ کو، زه بیا کېږم اوس واپس. نو تاسو ګورئ چې اس ام اس راغی، یو دغه شنې پټې والا دی او بل دغه سپینې پټې والا. نو تاسو به دغه شنې پټې والا اس ام اس ښکته کوئ او دغه سپینې پټې والا اس ام اس به تاسو کولاو کوئ، ځکه دغه سپینې پټې والا اس ام اس دغه کوم اپلیکیشن چې موږ اوس انسټایل کو نو دا هغه یو اپلیکیشن دی. نو تاسو چې په دغه اپلیکیشن کې اس ام اس وګورئ نو هلته په میسنجر کې بیا معلومات نه کېږي چې یعنې پلانکي کس زموږ اس ام اس وکتو. نو تاسو ګورئ چې دغه ما کولاو کو، دغه اس ام اس ما وکتو او زه اوس بیا کېږم دغه میسنجر ته واپس ځم. نو تاسو به هلته وګورئ چې هلته معلومات نه کېږي چې یعنې دغه اس ام اس کتل شوی. نو تاسو ګورئ چې دلته لا اوس هم دغه اس ام اس شین دی، دغلته معلومات نه کېږي، یعنې چې دغلته اوس هم داسې شو دی چې یعنې دغه اس ام اس نه کتل شوی. نو زه دوباره دغه میسنجر کولاوم او دلته یو بل اس ام اس لیکم، دغه هم ور سینډ کومه. نو تاسو به یې دوباره هم وګورئ، زه لیکم دلته هاو ار یو او دا واپس سینډ کوم د بلې آیډۍ ته. نو تاسو به وګورئ چې دغه اس ام اس به دلته اوس راورسي او زه غواړم چې دغه اس ام اس وګورم. نو دغه شنې پټې والا به ښکته کوئ او دغه بل به تاسو کولاو کوئ. نو تاسو وکتو دغه اس ام اس دلته ما وکتو په دې میسنجر کې. نو زه اوس واپس بیا کېږم او دغه میسنجر ته ځم. نو تاسو ګورئ چې دلته اوس هم شو کوي چې یعنې دغه اس ام اس نه دی کتل شوی. نو زه راځم بیا کېږم دې نه اوس دا بل میسنجر کولاوم او دغلته دغه اس ام اس ګورم. نو بیا به دغه میسنجر کې معلومات وشي چې یعنې دغه اس ام اس تاسو چې کوم سینډ کړی و دغه وکتل شو. نو زه راځم بیا کېږم دې نه او دغه بل میسنجر کولاومه. نو تاسو ګورئ چې دغه میسنجر ما کولاو کو او دغه اس ام اس ما دلته وکتو. نو زه اوس واپس بیا کېږم او هغه اس ام اس کولاوم د کوم میسنجر نه چې ما اس ام اس را سینډ کړی و. نو ګورئ ما دغه میسنجر کولاو کو او دلته اوس دغه د شو چې یعنې دغه اس ام اس وکتل شو. نو تاسو هم کولی شئ دغه میسنجر نه دغه اپلیکیشن نه دغسې استفاده وکړئ. نو ګرانو دوستانو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته په وخت راورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.